د افغانستان د روغتیا په ملي پالیسۍ کې د لومړنیو صحي خدماتو رسولو لپاره ټینګه ژمنه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت په دې پالیسۍ کې د بشري او مالي منابعو په تنظیم او انسجام تمرکز کړی دی تر څو د صحي خدماتو عرضه وشي، خو ناامني، پراخ فقر، د صحي کارکوونکو خصوصا د ښځو په ځانګړې توګه کموالی، محدود او بې اعتباره منابع د صحي خدماتو ترسره کولو په وړاندې جدي ستونزه ګڼل کیږي. د عامه روغتیا متخصصین په دې باور دي چې طبي کارکوونکي باید د صحي خدماتو په عرضه کولو کې ډیر کار وکړي. د دې بحث لپاره موږ په جرمني کې ډاکټر یحیی وردګ صاحب ته بلنه ورکړې چې د سکایپ د لارې نه به موږ سره یو خپل ځینې تجربې چې په افغانستان کې د خدماتو برخه کې کار کړی موږ سره شریکې کړي. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، لنډه پوښتنه دام کوم چې تاسو د افغانستان ډیرو ولایتونو ته سفرونه وکړل او خصوصا په طبي برخو کې تاسو مرستې کړي دي. ستاسو ارزونه څه ده چې ولې په افغانستان کې په عمومي ډول عامه روغتیایي خدمات په منظم ډول خلکو ته نه رسیږي؟ په لومړي سر کې آشنا صاحب او د آشنا تلویزیون محترم لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم. د افغانستان د روغتیا بد حالت مختلف علتونه لري چې دا کولای شو په دوه کټګوریو تقسیم کو. یو دا چې عمومي علتونه دي یا خارج د صحي سیستم او بیا په داخل د صحي سیستم کې. عمومي علتونه لکه چې ټول پویږي او وینې په افغانستان یو ډیر غریب هیواد دی، دیر څلوېښت کاله جنگ پکې روان و، اوس هم هر ورځ جنگ کې روان دی. هلته په مختلفو سیمو کې په داخل د افغانستان کې ډیر خلک د یو ځای نه بل ځای ته ځي، مثلا د کلیو نه ښارونو ته راځي او یا د بهر نه نورو ځایونو بل ځای ته ځي، چې دا ټول خپل اثرات په روغتیایي سیستم باندې لري. را به شو دوهمه کټګورۍ ته چې هغه په داخل د صحي سیستم د افغانستان کې یو خو د مخ د جنگ نه هم د افغانستان صحي سیستم اساس او تهداب صحیح ایښودل شوی نه و. بیا همغه مؤسسات چې یو څه جوړ شوي وو هغه په دې جګړو کې خراب شول او دا 15 کاله هم چې افغانستان ته ډیر کومکونه راغلل، څه پیشرفت او ښېګڼې شوي دي، خو دغه کارونه او ښېګڼې په اساسي توګه نه دي شوي. د مثال په ډول په صحي برخه کې چې نړیواله ټولنه افغانستان حکومت ته پیسې ورکوي، دا پیسې عامه روغتیا وزارت ته ځي. عامه روغتیا وزارت په خپل یو جامع پلان متاسفانه چې نه درلوده، خپل دغه صحي خدمات نشوي کولای، دا پیسې هم نشوي مصرفولای. د قرارداد یې کړی دی د ځینو مؤسسو سره، د انجیوګانو سره، د پیسې هغوی ته ورکولې او اوس یې هم ورکوي او هغوی بیا یو څه صحي خدمات په ټول افغانستان کې عرضه کول او عرضه کوي. که مشخص کړو ډاکټر صاحب څه باید وشي چې د عامه طبي خدماتو په اړه باندې آګاهي زیاته شي، البته په عمومي ډول ویم په ټوله ټولنه کې، او څوک باید د دې کار مسؤلیت واخلي؟ عامه پوهاوی روغتیایي پوهاوی خو د فامیل نه شروع کیږي، یعنی د مور او پلار نه، بیا په ښوونځیو کې، بیا همدغسې په پوهنتونو کې، او تاسو میډیا هم په دې کې برخه اخیستی شئ. راغلو د صحي سیستم دپاره اول موږ باید ښه تکړه ډاکټران او نور صحي طبي پرسونل ولرو. یو د مشکلاتو څخه همدغه دی چې موږ متاسفانه یو چې تعداد د ډاکټرانو په مقایسه د نفوس د افغانستان زښته زیات کم دی. یعنی چې که احصایې وګوري 10,000 نفرو ته ځینې احصایې وایي چې 2 ډاکټران، ځینې وایي چې 4 ډاکټران دي. حال دا چې په نورو هیوادو کې د موږ همسایه هیوادونو کې 2 چنده 3 چنده او پیشرفته ممالکو کې خو زښته زیات صحي طبي کارکوونکي شته چې هغه خلکو ته همدغه خدمات وړاندې کوي. بل دا چې د کیفیت د نگاه نه هم متاسفانه زموږ ډاکټران او صحي پرسونل ښه نه روزل کیږي. ما خپله طب پوهنځیو کې لیدلی دي چې دوی 20-30 کلن پخواني چپترنوټونه
ویني او هغه لونی او دغه نه امتحان ورکوي په مخانیکی توګه او امغه سویه زخته ټیټه ده. هغه برخه ته ډاکټر صاحب راځم، زه غواړم دا په اطرافو کې د افغانستان یو څه ستاسو نظر واخلو چې ورغلي وي حتی د ډیرو ابتدایي طبي خدماتو هم دغه اطرافي سیمې مثلا بيخي محرومي دي او اړتیا ورته لري ډیر شدید. په دې اړه باندې تاسو څه نظر لرئ چې څه باید وشي خصوصا عاجل؟ په عمومي توګه د افغانستان په ټولو برخو کې چې ما ولیدل اطرافو ته توجه کم ده، کمکونه کم رسیږي. ما خپل مثلا د ګوشتې په ولسوالۍ کې ما ولیدل چې هلته د څو کاله زالته چې وتلم دغه یو صحي کلینیک تر یوې اندازې پورې جوړېده، خو کلونه راهیسې دوی یوه نسایي ولادي ډاکټر ته ضرورت لري. هلته امکانات هم شته خو موږ دوی هغه ډاکټر هلته تر اوسه نه ده پیدا کړی. ویني دغه کاری او چې دلته د صحي کارکونکو هغه کمبودیت شته دی خصوصا په اطراف سیمو کې. بله ما غوښتل چې ځنې عکسونه ستاسې خصوصا چې هغه کتابونه تاسې ذکر کړل چې مطرح هغه خپاره شي خو ځنې تخنیکي ستونزې پیدا کیږي هغه لکه چې ونه شو پارسل. یو بله پوښتنه مې وه ډاکټر صاحب، تاسو د طبي همکاریو ترڅنګ چې په افغانستان کې ځینې برخو کې تاسو کومک کړی دی، نور عامه کومکونه هم تاسو کړي دي. عامو خلکو او خیریه مؤسسو ته ستاسو مشوره څه ده چې په ځینې وخت داسې کومکونه کیږي چې خلک وایي دې ته زموږ اړتیا نه ده، یعنې د منطقي یا د خلکو په غوښتنې څه ډول کومکونه عاجل ضروري دي چې باید وشي؟ هر کومک او پروژه او خدمت چې شروع کیږي اول باید په هغه ځای کې یو ارزیابي وشي چې خلک د دغه سیمې په دغه برخه کې کوم مشکلات لري او د خلکو نه پوښتنه وشي. بیا د دغه ارزیابي په اساس یو پروژه یو کار یو خدمت هغه شي شروع شي یا په کار وشي. لکه چې ما خپل ما د مشکل د چپټرونو د کتابونو ولید او 8 کال مخکې بیا مې هم دغه کار مې شروع کړ. ما په خارج کې کومه پروژه ډیزاین نه کړه چې ولاړ شم هغه په افغانستان کې تطبیق کړم. دا یو خبره ده. بل خبره ده چې مؤسسې خلک باید چې د کار خدمت پروژه شروع کوي د ابتدا نه په دې فکر کې وسی چې دغه زما پروژه یا زما کار خو یو موقت معین وخت لپاره ده. دغه ضرورت خو بالدینه چې زما کومک هم قطع شي وي به دا څه رقم کېدای شي چې مجرد کې په وخت کې چې د موږ کومک نه کیږي د افغانستان سره یا د یوې سیمې سره یا د برخې سره دغه خلک سره کم دغه خدمت ترلاسه کی. متاسفانه د افغانستان په ډیرو برخو کې دغه شی په نظر کې نه دی نیول شوی. ما یو وخت د صحت عامه پیسې یاد کی اوس وګورئ تاسو که دغه نړیوال مرستې که عام روغتیا ته هغه شي قطع شي د موږ اکثریت دولتي عام روغتونونه او خدمات یو لوی چالش سره هغه دي مخامخ دي. د ما په نظر د موږ عام روغتیا سیستم په خپل داسې یو ناروغ دی چې په بستر کې پروت دی او څه باید وشي؟ یعنې دویم پلان باید څه وشي که چیرته کومکونه خو خامخا کمیږي ځکه چې د افغانستان دولت رسمي وایي چې غواړي په داسې پړاو کې دی چې په خپل اقتصاد متکی شي او خپله بودیجه غواړي زیاته کړي، خپل عواید زیات کړي، کورني عوایدو په ذریعه دا کومکونه ورسوي. که مثلا دا دواړه برخې کمي یعنې پلان څه شی دی؟ څه مشوره لرئ چې کوم ښه آپشن یا اختیار شته چې به هغه سړی تعقیب کړي؟ اپشنونه او نظریات نړیوال تجربې شته دي. اوس وګورئ یو مسله د بیمې ده چې مثلا په بیمه باندې کار وشي. بل مسله ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ شخصي معاینه‌خانه شخصي روغتونونه زیاتیږي. هغوی او دولتي روغتونونه هیڅ یو نوع داسې همکاري یا ګډ کار هلته نشته دی او دغه دولتي صحي خدمات هم اصل په نامه وی هغه دی وړیا دي او په حقیقت کې هغه وړیا نه دي.
د ما په نظر باید یو صحیح ارزیابي وشي او د دغه ارزیابي په اساس باندې موږ دغه بیړنۍ مرستې هم وکړو، خو افغانستان نور برخې او صحت عامه یو طویل المدت پلان ته هم ضرورت لري، ځکه چې د یوې خانه کومکونه قطع کیږي، د بلې خانه موږ په شاید 11 کاله بعد تقریبا 50 میلیونه نفوس وو په افغانستان کې. خدای دې لري د هر افغاني فامیل 15 اولادونه لري چې د موږ معارف او تحصیلات او صحت عامه هیڅ نه و، دغه فکر نه لري. دغه وخت تیریږي، موږ باید مخکې له مخکې دغه راتلونکي چیلنجونه، پرابلمونه، مسایلو ته فعلا کار وکړو مخکې له مخکې. بیخي ستاسې بیړني نه حل کیږي. بالکل ستاسې مشوره واخیسته چې ستاسې تاکید دا دی چې یوه لویه هماهنګي باید وسي، که هغه شخصي کلینیکونه دي، که شخصي شفاخانې دي، یا که دولتي ادارې دي، ټول په هماهنګۍ سره په هره برخه کې چې خصوصا د صحت برخه کې ضرورت دی همکاري زیاته شي. کور ودان ډاکټر صاحب یحیی وردګ، ډیره مهرباني د وخت نم او دا چې په ژوندۍ بڼه ځینې خپلې تجربې او خپل نظرونه هم شریک کړه. مننه تاسو نه. مننه تاسو نه.